وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعن العباس رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل بك 10 خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته. 10 خصال: أن تصلي 4 ركعات أن تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب والسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع وتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة. تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. رواه أبو داود والترمذي. زمارونو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترتا رسول اللہ مبارک یومنس خول دی ما دا غیر الفاظ تاسو مخ کی وورو دغی منس تزمون علماء صلات تسبیح وی او دا اخپل ترتا حضرت عباس رضی اللہ عنہ تا یو ڈالیا ورکڑی دا و دیر پا محبت او پا مینه ورکڑی او چې کله رسول الله مبارک د خپل ترتم دا ډاله ورکې نو په ډېر جیبال پاز ورکې وته وی اے عباس د عبد المطلب زویا اے زما تر یو تحفه نظر کوم تاسو شوق ولا پیدا کړي یو ډاله نظر کوم یو بهتر چیز نظر کوم استاد مستقبل د خیر او د برکت یو شی نظر کوم او بیا وت رسول الله مبارک فرمایي کدا دی وکړو نو رب العالمین بدتا اول او اخر زاړه او نوی پټو ښکارا واړه ولوي او قصدن دی کم غلطه کړي او په خطا دی کم کړي دا ټول برته رب العالمین معاف کړي. او زمانونو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا رسول اللہ مبارک ترو او تر دا انسان دیر خوخی دا حضور پاک و عام مسلمان سر خیر خواهی وا رسول اللہ مبارک کو دا ټول مخلوق دا پار رحمتو بیا ټول مسلمانان نبی علیہ السلام تا دا دین پا مسلو کی یو شانو لیکن بعضی چیز یو انسان
زړه یو وخت کې یو رشتہ دار ویني نو زړه روچت شي رحم په پیدا شي نو هغه سره ډېر د مینې په انداز خبره کوي او د مینې تحفه ولا ورکوي نو حضرت عباس د رسول الله مبارک هغه تر دې چې د نبی علیہ السلام د سره ډېر محبت او ډېر مینه وا کله چې حضور پاک مدینه ته هجرت کوو او د مدینه انصار سره بیعت کوو په مینا کې د یو غونډه شاته نو د عباس ولاړو نو د مدینه خلکو ته وایي چې تاسو خو زما دارواره زمانہ بوزه دلته اگر چې د تکلیفونه ملاويږي او د سختۍ ملاويږي خو یو قوم اشته پاغې دی مضبوط ته درون قوم دې د قوم د وجه د تاسو غږ نشي کولای نو کدی تاسو بوت او د چا څه نقصان ورسو نو ګورې دا تاسو چې کم خلق ناس یې زبستا سو نه رزتا پوس کو او د ځړنه پټ مسلمانو بدر کې د کافرانو په صف کې ولاړو هغه سره وته نو گرفتار شو یا قیدیان بدر کې گرفتار شي یو پکې دیو چې کله گرفتار شو نو د قیدیانو متعلق بیا دا فیصله وشو چې دو درې کسان په یو کوټه کې ځان سره انصار بوزه د مدینه خلک او ځان سره دی راکې نو دوی د لاسونو نه تړلیو په چاته نظرونه چولیو چېونه تختی اتفاق دا چې د حضرت عباس په هغه کور کې دی راو چې د نبی علیہ السلام او د کور منځ کې یو دیوالو نو المؤمنین فرمایي چې رسول الله مبارک ټول شپه خوب نه دی کړی کله بدن نه کېده او کله به بار کېده کله بدن نه کېده او کله به بار کېده مې چې خدای څه چل چې حضور پاک له خوب نه وردی وی پوه شوم چې د دیوال نه پورې غاړه کور کې حضرت عباس تړلې شوی دی او هغه زبیرګي کوله داغه د زبیرګو د وجه رسول الله مبارک له خوب نه ورته نو پیغمبر علیہ السلام کې خو انصاف او داسې به نه کول چې یو له سپارښو کې او بل نه کوي خپل سره ښه سلوک او بل سره بد سلوک دا نه نو یې پوه شم نو هغه گاونډي ته مې سوال جواب ولګي چې تاسو ګوره عباس بیرګي کوي حضور پاک له خوب نه ورځي چې هغه وخت نو د حضرت عباس دا مټه سخت تړلې وي درد یې کاو ناغي ولا مټه لګي نرم کړي رسې لگا ډیلا کړه نو عباس بیرګي بن شو داغه نه پس حضور پاک ود شو زمانونو بیا چې کله فدیه غشت هغه کې انصاف کړي دي ټول ته وی فدیه راوړې جرمانه عباس ورته وی د الله رسوله ما سره خو نشتا وی ته خپل مورکه درواره بده مورکه د عقیل دا د علي سیبرورو دیم په جنگ کې نیول شي د کافرو طرف ته دغه وخت کې ولاړو خپل مورکه دغه مورکه په ما سره کم دي وی نشتا وینا وی چې تکل راتلې جنگ لا نو تا خپل خزي ام الفضل لبټوا ورنکړه تا ورته نه وی چې که جمدیر عالم واپس به راکې او که زمل شو منو دا بستا استاد بچو شي نه دي دا ور کړي ویرواره قسم په الله چې د الله رسول وی د دې بټوي نه یو ز خبرې یو مې خزه خبر ده او دا تارا ته معلومیږي دا چې تم الله په دې خبر کړي نبی ته ډبل فدیه واغستا مینه وسره سمرا وا بس صرف یو دو مثال درکوم یو ځل حضرت عباس راغی او لګوندې پیغمبر علیہ السلام ته شکایت وکړ وی دا الله رسول مونږ سره خلق اغه مینا نه کوي چې کما پکار ده پکار خدا رضا د پیغمبر ترې مجما سره خلق ډېر مینو کې زر لاړو رسول الله مبارک په منبر کې ناستو صحابو ته تقریر وکاو وی فرمایل په خلق خبردار عباس زما تر دې او تاسو ته پته ده چې ترسو کی عم الرجل سن وابي تر د پلار په ځای کچا دې خپک زی خپکلم چې زی خپکلم الله خپک چې الله خپک جهنم ته وغورځيږي چې چا دې خوشاله ک زی خوشاله کلم چې زی خوشاله کلم الله خوشاله ک چې الله خوشاله ک خوشالي او جنت له بوله الله ورګي هغه نه پس د صحابه
د سره ډېر احترام او ډېر قدر وکړو. دا نه مخکې به هم قو خو د خیال دا د انسان بعضې وخت کې دا خیال چې زما جوړ دوی هغه محبت نه ساتي او ډېره ناشنا یو واقع درته وایم بیا راته دا لمونځ ښیم. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه وه نو د خلکو د کورونو ناوې به جومات ته وې. لومبی زمانه وه د خلکو کوټې وي جومات طرف ته چې د چا کوټه وه نو ناوه جومات ته وه. هغه اعلان وکوي دا ناوې مو واړوې بل طرف ته د کوټو اوبه خپل انګڼو طرف ته کې ځکه چې دا باران شي او دلته ناوې رابېږي نو مزګزارو ته تکلیف دی. واقعي خبره جوړه ده. نو خلک اوس خپلې ناوې اوس پړدلې او خپل لیوونه تازه کړل او د کوټو اوبه انګړو طرف ته واړولې. حضرت عباس رضی الله عنه ناوه نه لقوله نو چې حضرت عمر رضی الله عنه راغی وی قتل نو امیر المؤمنین د امیر المؤمنین حکم خو به معنی قران کې الله او یطیع الله او اطیع الرسول و اولی الامر منکم د خدای او د رسول او د بادشاہ حکم به معنی او امیر المؤمنین نو چې هغه قتل چې ټول خلکو عمل کړی دی او عباس نه دی کړی نو غصه شونو چوکې راواغشت غناوي په ولا وخته غردوله وی دا ولې د ناونه داړولې نور خلق عملو کو سبب خلق وای چې د یو کس سره یو شان انصاف دي نور سره بل شان انصاف. نو چې عباس راغی نو خپشو وی امیر المؤمنین زمانہ ودی ولې غردوله وته وی تا ولې عملونه ک نور خلقو کو وی ما زکا او نو غردوله امیر المؤمنین زیاتې دی وکړه غلطی دی وکړه دا ناوه ما ته رسول الله مبارک په خپل لګولې ده. وی قسم دې چې دلته ما کوټه جوړوله په خپل راوخته او دلته ناوه لګول او خټه مبارک خټه په خپل لاس مبارک راواغې ته دلته لګولې ده. بس عمر په جړا شو خدا هم نه غلطي شوی دا هم نه زیاتې شوی دا ناوه به زه په خپل ټیک کوم نه دواړه لګوندې په دغه کې شو یو بل سره لګ تیز شو. عمر وی نشي کېږي عباس ما زیاتې کړې ما تدا پته نه و چې دا د رسول الله مبارک د لاس ناوه وه. وی اوس به دا داسې نه لګو ته به د ما په اوږو درېږې اوچتېږې به او خټه به زه در کوم او دا ناوه به پس به لګې. دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د رسول الله مبارک د سره څومره مینه وه ادم ډېر محبت و. یو ځل ورته چا وی ته مشر یې که نبي علیه السلام مشر دی عمر کې لږ فرق و ترې خو عمر کې فرق و. وی انا سن و هو اکبر وی په عمر کې خو دې زه زیاتې ما 2 کاله ته مشر خو مشر هغه دی ګورې عمر زما زیات ته او مشر رسول الله مبارک دی. نو هغه ته دا د صلات تسبیح چل خول دی او ته فرمایلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې یا عباس اے عباسا یا عما اے زماتر الا اعطیکا تا ته یو داله نظر کو یو شی نظر کو دا شوق پیدا کړي الا امنحک الا احبوک تعالی یو تحفه نظر کو تعالی یو هدیه او یو بهترین شی د فائدې نظر کو الا افعل بك 10 خصال تا باندې هغه منکم چې هغه کې لس تسبیحات ویل کېږي. یا علما په دې حدیث کې د تقدیر کې تاسو ته هغه نه ویم دا څه شی درته نه خېمه چې لس ګناهونه ختم کی دې کې به تقدیر به یکدو اذا انت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك کدا کار دې کو الله به دې ګناه بخي اوله واخره لمبه مبخر وسره به د لومبه در واستنه بیا علما د موږ د طالبانو ته لیک تفصیل کو چې د لومبه او اخر په کم نسبت کې هوتا سو تداغه ضرورت نشته. وا د موږ د طالبانو ته موږ واو چې کله دا ذکر شي استيعاب مراد اول اخر قديمه وحديثه زړاو نه وي خطأه وعمده که په غلطه ده نشي وي که په قصد کړي صغيره وكبيره که وړي که غټي سره وعلانيته دا ګناه که پټه ده او که ښکاره ده 10 خصال بعض علماء تقدیر دي چې تکفر 10 خصال لس ګناهونه به ختم کی یا دا د مخکې نه بدل دی دا لس په هر یو ځای کې دي یو ځای کې 15 اکثریت د لسو دي ان تصلي 4 رکعات 3 رکعات منځ کې ها دا حدیث په معنا لګزان کوي کې 3 رکعات منځ کې دا به د نفل نیت وتاړي دا به کوم وخت کې دا 3 رکعات چې کوم وخت کې نفل جایز دي صرف 5 وختونو کې به نه کې 5 کم دی یو جنور راخیږي
یو دا چې نور پسد ودرېږي لکه دې وخت کې تقریبا په کم 12 والا 10 منټه 12 منټه د پاسه 12 پورې زوال چې وته یو چې نور کله پریوزي درې یو د نور خطو نور پسر ودرېدل او د نور پرې وته درې ټیمونه خدا شي او یو د مسار د مانځنه پس به نه کې او د مازیګر نه مانځ پس به نه کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دی ګوره ښا نور مذاهبو کې پکې لږ اختلاف شته دی دا زموږ مسلک دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د سار د مانځنه پس او د مازیګر د مانځنه پس به نه کې څلور رکعاتو نفل نیت پس وتړي کله پکې دا راځي چې صلات تسبیح کوما کني پړه کې اصل نیت د انسان د زړه دی کله کې راوړي بس دا کافی د رسول الله مبارک څومره نیتونه کړی د زړه کړی خو زمونږ د عوام د زړه نیت کې هغه استحضار نشي کولی نو موږ ځکه ورته د خپلې نیت وایو وسلور نفل صلات تسبیح دی وسره او موقع دی وسره او نوی پروا نشته عام نفل چې سړی کوي نو ته بس کې تقرأ هغه ان پکې رسترا مقدر کوو تقرأ او یو کل استیناف وي تقرأ او تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة هر رکعت کې سورة فاتحه به او یو سورۃ وسره لکه مونږ کې عام نفل کو سورۃ فاتحه او نفل او وسره سورۃ بوي لومبه دل چې شروع کې سبحانك اللهم بشورو کې نفل کې یاد وساته سبحانك اللهم بشورو کې او په دریم رکعت چې پاسین بعض علما وي چې په نفل کې بیا سبحانك اللهم وان کنن وینو څه پروا پکې نشته دا به وي اوس مونږ چې کومه طریقه خو نو هغه په ترمذی کې عبد الله ابن مبارک خو دلیل داغه پر روایت دلته بلد دواړه کول شي دواړه درته خیم نو تلاول با سبحانك اللهم وبحمدك دا به وي بیا اعوذ بالله بسم الله وي بیا به سورۃ فاتحه وي الحمد شریف بیا ورپسې سورۃ وي نو بیا بسو کې بیا بداسو کې چې فاذا فرغت من القراءه في اول ركعه چلون بی رکعت کې د قرات نه فارغ شي وانت قائم وتولع قلت داسب وجه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 15 مره پنځل لسکرته بدا په ولاړه وي دا جدا طریقه ده عباس ته خیدا د تمخ کې وي هغه آسان رته بیا کې قرات نه پس په ولاړه بسو کرته وایو پنځل لسکرته ور سبحان الله باندې الله ډېر خوشالي کې الله د هر عیب نه پاک الحمدلله چې څومره خپل صفاتونه دي الله له مناسب دي لا اله الا الله خدای سره بل شریک نشته معبود ور حق والله دی الله اکبر الله ډېر لوی دی خپل معنا ورکړي دا به او پینځل لسکرته چې پینځل لسدا وي د رکوع لونه مخکې د قرات نه پس بیا بس کېږي ثم ترکعون خیر دی ویل شي ثم ترکع بیا به رکوع کې وتقولها او دا به او وانت راکعون چې ته رکوع کې لسکرته به وي رکوع لال چې رکوع کې لسکرت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا رکوع سبحان ربي العظیم تسبیحات کنم وی خیر دی خو خیر دی هغه وسره وایا هغه د مخ کې وی هغه رسو خو بهتر دا د فقهاو چې هغه مخ کې وایا ځکه هغه د رکوع خپل سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم او ورپسې بیا دا لسکرت وایا ثم ترفع رأسك من الركوع بیا د رکوع نه سر پورته کا فتقولها 10 نو لسبیا وایا رب سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد اغينا پس بلس کرتوي ثم تهوي ساجدا فتقولها وانت ساجد 10 بیا سجده لارچ سجده کې لسوایا لا ول د سجده خپل تسبیحات وایا سبحان ربي الاعلى بیا بلس دوي ثم تسجد ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 بیا بسر د سجدې نه پورته کې جلسه کې وتوي نو لس کرتبوي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثم تسجد فتقولها 10 دویمه سجده کې بلسوي سبحان ربي الاعلى چوي نو لسبوي ثم ترفع رأسك نو بیا بسر پورته کې په دې طریقه کې دا دي چې د لومبي رکعت کې د دویمه سجدې نه پورته شي نو نیک بنو درېږي لګ بکې نه په دویم رکعت په لومبي رکعت کې د دویمه سجدې نه چې پورته شي نیک بنو درېږي لک بکینه نو لسکرته به وې فذلك 75 في كل ركعه بهر رکعت کی 15 یا شو تفعل ذلك في 4 ركعات سلور رکعات کې دوکا ان استطاعت ان تصليها في كل يوم مره فافعل بکطاقت تبیر روزانه کا ور روزانه کا
او فافعل فان لم تفعل ففي كل جمعه مره او که روزانه نشو کولې نو هفته کې یو ځل کوه. بل رسول الله مبارک د هفتې اسبوع په دې جمعه لفظ استعمال کړه. نو علما لیکي دی لفظ نه دا معلومیږي چې جمعه ورځ ډېره بهتره شوه. فإن لم تفعل قد جمعة من شكول افتكي ففي كل شهر مرة نمياشكي يوزلوكا. فإن لم تفعل أو قداسد من شكولي مياشكي من شكولي ففي كل سنة مرة كالكي يوزلوكا. فإن لم تفعل أو قداسد من شكولي ففي عمرك مرة فعمرك يوزلوكا. دا حديث أبو داود شريف كده أو علماء لكي كده ثابت حديث لكي وراوي دي موسى بن عبد العزيز. لیکن داغه متعلق علماء لیکلي دي احیاء ابن معین، نسائی، علامه زرکشی چې هغه مضبوط راوي دي، ثقه دي، ضعیف نه دي، حدیث صحیح دي. بهر کې بعض علماء د حسن د مرتبه وتوي فضائلو کې دا حدیث نو فضائلو کې کمزور حدیث می نو پاره علماء عمل کوي. او حسن وت اکثر علماء ویلي دي او صحیح وت علماء ویلي. درونو څنګه شو دا طریقه چې د ما تاسو ته کوموي دا سبحانك اللهم بوي او بیا به سورته فاتحه او سورت بوي نو پنځل لس کرته به د رکوع نه مخکې په ولاړ وي. یاد بشي بیا لس په رکوع کې لس کې رکوع نه پورته شي څو شو لکه پنځل لس په رکوع کې څو شو 15 شو. بیا چې لس قومه ته پاسه لس بوي څو شو 15 شو. بیا په لومبه سجده کې لس 15 شو. د دوالو سجدو په میانس کې لس 15 شو. دویمه سجده کې لس 15 شو. او بیا چې سجدې نه پاسه نو درېږي بنا لک بکینه نو 15 لس بوي نو سوچو 15 دا عباس رضی الله عنه دا طریقہ ترمذی کې دغه حدیث دی. لیکن کم چې د عبد الله ابن مبارک پر روایت ته نو هغه بل شان دی. اسنګه دی ادا دی چې سبحانك اللهم اوه نو 15 لس بوي. عام زمو علما دا خي سبحانك اللهم چې وې نسوبه وې 15 لس بوي. ٹھیک شو. نو بیا په ولاړه د قرات نه پس بل شوې نو سو شو شمیره رکوع نه مخ کې 15 شو. نو رکوع کې لس نو 15 شو. نو رکوع نه چې پاسه لس نو 15 شو. ٹھیک ده ها 15 شو. نو به سجده کې لس نو 15 نو سجده نه چې پورته شي لس 15 شپته نو په دویمه سجده کې لس نو 15. فرق څه شو؟ فرق دا دی چې هغه کې دویمه سجده نه پورته شي نو لس پوي. دلته هغه لس د قرات نه پس ځای لرالل. هغه لس کم ځای لرالل؟ د قرات نه پس. او د قرات نه مخ کې په لومبه طریقه کې 15 لسو هغه 15 لس درکات لومبي سر لرالل. ستا خو خرج څنګه دی خو هغه کوا 300 پوره کېږي. او کته د قرات نه مخ کې وې نو په لومبي دل سبحانك اللهم نه پس وې. په دویم رکعت کې سبحانك اللهم ضرورت نشتا نو فاتحین بسم الله نه مخ کې به وې. دریم رکعت کې سبحانك اللهم وې لا خدا کوونه ویم پروا نشتا نو بیا به د قرات نه مخ کې وې 15 لس. دلورم کې بیا 15 لس د قرات نه مخ کې او شمیرې بسنګا نو د شمیرو لپاره سو ګلاس کې تسبیح ګرځي. نه ضرورت نشتا په خپل شمیرې لیکيږي چې تا لاس تړلې پسینه باندې یو ګوتې له زور ورکاوه کنه یو ګوتې له زور ورکاو بیا بل اخیراس 15 ګوتو له زور بیا بل لا پاسانه شو. او کلاس دی اویزان دی لکه قومه کې چې سړی پاسي نو د الله دې پتونانو سره ولګاوه او یو ګوتې له زور ورکاوه یو ګوتې لا. او چې په سجده په ځمکه پراته دي یا په رکوع کې په کندو پراته دي نو خیر دی په یو ګوتې له زور ورکاوه. فقها وای کې یو ځکه دی ير شو انسان دی لکه په اول کې 15 لسیر شو نو ورپسې چې کم زید د لسو نو الته 15 لس دا وای لسغه وای. او د رکوع تسبیحات مخکې وای او ورپسې بیا دا وای. کله رکوع د نيرم شو پروا نشتا. او که انسان نه منځ کې خطا شو سجده سهو کولا نه کې بنوي ذکر هغه سجدو د سهو کې بنوي. ذکر رسول الله مبارک 300 ویلي دي بیا 300 نه تعداد زیاتېږي. نو دا صلات تسبیح ما پروژه کې تاسو ته ولې ذکر کا ما بل او د طویل دي چې پروژه کې د صلات تسبیح او کا دومره ثواب دی چې لکه د روزې نه بغیر کې دی او یا کرته صلات تسبیح کړي. ورته زمارونو روزې قیمت کې په لړو باندې روزې مته راځي په فیسبوکونو او خدای ته وګوره په دې نیټونو باندې وخت مزایا کوي ضایع کیږي قسم په خدای وخت
پنیټونو کتو وخت ضایع شو، تباہ شو، وخت برباد شو. هغې په دې سره تسبیح ولې نه کې، نفل ولې نه کې، ذکر وکړه، درود شریف ووایه. الله په موږ د رحمت د دروازو میاشت راغورځولې ده او موږ سر تختو. لکه تا باندې د رحمت باران کېږي او ته د سر تختې، دا خمقل سړی وي. نو دا د رحمت میاشت ده، لږې ورځې پاتې زما وروڼو، د مغفرت د خدای د بخښنې ورځې شروع دي. موږ ټول ګناهګار یو، الله ته محتاج یو چې الله ته سوال وکړو چې الله موږ وبخښه. یو که نه یو محتاج؟ نو مهرباني وکړو دا صلات تسبیح ګور رسول الله مبارک ورته فرمایي روزانه کوه ان شاء الله، روزانه وکړه. ها او بیبیانو ته، کور زنانو ته، ولونو ته، میندو ته وایي ښځې په عبادت کې تکلیف چې حدیث ورته ورسېږي. ما ځکه د الفاظ د حدیثو درته ووایي، نو زنانو ته مو وایه یو یو، او په لږ په قلاره کوي بڼې مو وایه. بعض فقها وایي چې یو ځای کې وسره لا حول ولا قوة الا بالله راغلی، نو که یو کرت دی ورسره وي نو ښه ده، او که نه ویم پروا نشته. نو دا صلات تسبیح طریقه ده. که بیا هم د چانه طریقه خطا شوه نو په خپل جماعت کې د خپل امام صاحب نه، د خپل عالم صاحب نه دا طریقه زده کړه. که لومبۍ طریقه یې راته وښودو، که دویمه دې کې څه اختلاف مه لرئ، خپل عالم صاحب نه برای تسبیح طریقه زده کړئ او په دې کې خیر ان شاء الله العزیز عمل به وکړو. بس اخیری یو خبره بله کومه ده، مونږ خو یې په حکم به مونځ کوو، خو وخت رانه لاړ، لږ تېر شو. ادا دی چې د اعتکاف ورځې شپې را روانې دي، غالبا بله جمعه به د اعتکاف نه وروسته راځي. نو هر جمعات کې اعتکاف کول دا سنت علی الکفایه دی. جمعات کې به یو کس خامخا اعتکاف ته کېنوي، که یو جمعات یو قسم کېنه ناسته نو د ټولو محلې والو غاړه د سنت موکده د ترک د پرېښودو غاړه بنده ده. یو کس کېني، دوم کې ناستې شي، دریم کې ناستې شي، زیاتم کې ناستې شي، اعتکاف ډېر بهتر دی. زموږ علما د اعتکاف داسې مثال ورکوي لکه یو سړی چې لاړ شي او دی غیر محتاج یو د یو خان او د ملک په دروازه کې کېني، کاغه ډیر شوم مې ودی ناست کې نظم کې تر هغه ما مقصد دی نه پورا کړي، نو ډیر شوم سړی موي نو شرمېږي، یاره وې څوک مدرسه شبزان ته اخلاص ته سوال ورکا. نو الله شوم نه دی، الله سخی دی، او الله په خپل وای چې کینه. رسول الله مبارک اعتکاف کړی دی، رسول الله مبارک دوا ځله نه دی کړی، دوا کرتا، نو په بل کرته شل شپې وکړ او بل ځلېونه که عارض د وجنه، نو په شوال کې لس وکړ. کو رسول الله مبارک همیشه اعتکاف په مدینه منوره کې کړی. نو اعتکاف کې سړی عبادت وکړي، د کور بال بچ نه لږ ځان لشي، خلوت راشي، د خلوت ډېرې فایدې دي، لږ ځان لشي د مور پلار نه، درونو خیر نه، الله ته متوجه شي، جمعات کې کینی، شپه عبادت، ورځ عبادت، خوب عبادت، ذکر عبادت، چودې دام عبادت، تلاوت وکړي. نو مهرباني وکړئ او اعتکاف ته کینئ. د ليله القدر متعلق به ان شاء الله آینده جمعه کې درته بیان وکم که خیر ان شاء الله العزیز. نو یو صلات تسبیح وکړو که خیر، او دویم اعتکاف اعتکافونه وکړي، خپل جمعتون آباد کې. بهتر اعتکاف په مکه مکرمه کې دی، څخ کال خلکو نه پاتې دی. دویم نمبر اعتکاف په مدینه منوره کې دی، څخ کال خلکو نه پاتې دی. دریم ځل بیت المقدس کې دی، هغه زموږ د لاس او دی. څلورم بهتر په جامع مسجد کې دی، او پنځم اعتکاف کې دی هغه په خپل جمعات کې دی کول شي. خو چې خپل جمعات کې څوک اعتکاف کوي، طبيعي ضرورت لبار وتی شي، طبيعي دا چې او دسمات تنظیم په جمعات کې نو الا نو بار وتی شي، درکوټ یا د لوی دسمات تنظیم کنو نو الا بار وتی شي، یا جنابت شلوي به ودسه کې او په جمعات کې د غسل تنظیم نو بیا بل بغوا غسل لته شي، په جمعات کې بیا بنشته ډوړی چاله بنځي، خلک بوله وروړي. دا دې پورې بعد فقهاو لیکلي دي چې د غسل د جمعې لپاره بمبار نوځي. ته جو غسل خانه داسې وه چې خولې د جمعات هغې سیته وه، خوله چې دا کومه حصه کې هلک مونځ کوي نو بیا پکې لمبلی شي، او که د خولې د جمعات د هغې حصې نه بار ولکه زمونږ د غسل خانې د هغې حصې نه بار ده، د پیزار ځای کې ده، که د غسل خانه د پیزار ځای کې وه، خولې د پیزار ځای ته وه، نو ګورې بې ضرورته غسل به هغې کې نه کوي، بلکې بعض فقها وایي چې سنت د جمعې غسل به هم نه کوي، او کومه غسل خانه د هغه د پیزار ځای کې وه، خولې جومات طرف ته چې کوم ځای خلک مونځ کوي هغې کې بیا لمبلي شي. نو دا بعضې مسایل دي، خیر د خپلو علماو نه هم دی تپوس کولی شي، او سب متعلق به راته زه بله جمعه کې مو وایم. الله دې مونږ له توفیق راکړي او کې چې څومره دعاګانې چا څوک غواړي، کوم مردګان وفات دي الله ته وبخي، خدای ته مغفرت نصیب کړي، د قبر تیارې پې رڼا کړي، او الله چې څومره بیماران دي که کورونو کې دي، هسپتالونو کې روغ صحتونه او شفا ورکړي، چاته څه پریشانۍ دي پریشانۍ په خوشحالو تېرې کړي او بدلې کړي، او الہ العالمین د ټولو پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي، د مو د فتنو آفتونو ټینشنونو نه په امن کې وساتي.
او الہ العالمین اتفاق یو بل سره نصیب کې دا کورونا بیماری د وایرس خدای ختمه کې د مسلمانانو ته حفاظت نصیب کې که څوک پکې مبتلا وي غیرت روغ صحتونه ورکړي د ټول امت مسلمه خصوصا زموږ د مسلمانانو د خپل ملک پاکستان او د ټول امت مسلمه ته حفاظت نصیب کې خدای زموږ حرمین بیا آزاد کې منزل کولو کې زموږ جمعهتونو کې زموږ منځونه په هغه طریقه کې چې مخ کې وو خدای چې څومره مرګري راغلي دی په یو یو قدم اجر او برکات ورکړي